د کوټي او چمن ترمنځ پر لوی لار سرانان پر مقام باندې د افغان کډوالو یو کیمپ دی چې دلته اوسیدونکو افغانانو لپاره یو غیر دولتي سازمان او نر ورزده کولو زمينه برابر کړې ده. کم افغان کډوال ځوانان او کوچنیان سهار وخت مکتب ته ځي خو ماپښین د دوی لپاره هم په دغه مکتب کې د هنر ورښولو لپاره باقاعده کلاسونه لګیږي چې بیا دوی دغه هنر په ذریعه د خپل روزګار زمينه برابر کړي. په دغه هنر ورښولو مرکز ته صدیق الله خیاطي یعنی کالي جوړولو هنر اصلولو لپاره راځي. چې زه خلکو ته کالي جوړ کړم بیا د خلک ماته پیسې راکړي او د پیسو زه غواړم چې خپل کور وچلوم. زه روزانه کوم تر هغې روزانې خوښه ده چې زه خیاطي وکړم خپل کور خپل روزګار ګرد سره وچلوم. نو په دې وجه زه غواړم چې دلته یو شی زده کړم. دغه رنګ خیل محمد ځوان هم د موبایل د مرمت کار هنر زده کولو لپاره دلته دغه مرکز ته راځي. دوی وایي د روزګار لپاره به مخکې کراچۍ ته تګ کولو اراده وه خو هلته چارواکي دوی نسی دغه د موبایل د مرمت کار هنر ترلاسه کړي بیا به دلته د کډوالو په کیمپ کې موبایل دکان راوباسي او خپل روزګار به کوي. نو باید موږ دا زده کړو بیا د دکان ورته ونیسو دکان څخه بیا خلکو موبایلونه ورجوړو د یا په کلي کې یا بازار کې کله چې د بېروزګاري ختمه سي او یو څه بودیجه لاسته راوړي. په سرانانو دغه نوي افغان مهاجر کیمپ کې جوړ دغه ځوانانو ته تربیه ورکوونکي مرکز مشر مصبر خان چې هم په خپل یو افغان کډوال دی دوی وایي په دغه مرکز کې شاوخوا 1500 ځوانان دا وخت دغه تربیه اخلي. دا هنر د موبایل غدي او د خیاطي غدي ټیلرینګ مرتوي خیاطي مرتوي د پاور بیگ د موټر چې کوم انجن دی دا سامان دی مطلب نور دا چې کوم د اوبو مشنان دي د کار دی دا د لپاره چې دی دا هنر زده کې دی د مخ کې مشکلات لپاره څه اساني پیدا کیږي. په بلوچستان ایالت کې شپږ د افغانو کډوالو لوی کیمپونه دي چې دلته هم په لکونو افغانان پاتې کیږي. په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو یو مخکښ عبدالظاهر پښتون وایي چې تعلیمي زده کړو پس دغه افغان کډوال لپاره د روزګار هیڅ زمينه به برابر نه وه. په سرانانو کې کې دوی د اول ځل دغه د تربیه ورکوونکي مرکز پرانستل دي. یوت اورګانایزیشن د خوا څخه دلته زموږ د ځوانانو لپاره د سکل پاراډون باندې انسټیټیوټ چې دی هغه راته جوړ سولو چې په هغه کې به دغه ځوانان د خپل مستقبل لپاره هنر زده کړي او هغه به د ټولنې لپاره مفید سي او د دوی لپاره به مفید سي او د نشي موادو د نورو غلاو د شانو سبب وسولې راوګرځيږي. د حکومت پاکستان او د انګلیسیا د دشمار په مطابق 3 میلیون افغانان په پاکستان کې پاتې کیږي چې پکې 1.4 میلیون ته پیوار او 8,40,000 افغانانو ته افغان سټیزن کارت ورکول شوی دی او نور پاتې ټول غیر قانوني دلته پاتې کیږي چې د روزګار په تلاش کې د نور شهرونو ته د سفر کولو په مهال پاکستاني چارواکو لخوا دغه افغانان نیول کیږي او په جولونو کې اچول کیږي. نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن.